د افغانستان د ملي بیرغ په هکله د طالبانو رسمي دریځ څه دی؟ طالبان څه باندې 6 میاشتې کېږي چې په افغانستان کې واک ته رسېدلي او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یا ادارې په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان سپین رنګی بیرغ لري چې په منځ کې یې په تور رنګ طیبه کلمه لیکل شوې، خو د افغانستان د اساسي قانون په 19مې مادې کې د بیرغ په هکله ویل شوي د افغانستان بیرغ له 3 تور، سور او زرغون ټوټو څخه جوړ دی. د افغانستان اساسي قانون لا هم منسوخ شوی نه دی او د طالبانو حکومت هم سرپرست دی. سره له دې چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغانستان د ملي بیرغ د لرې کېدو یا ساتل کېدو په هکله څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې پورې اړوندو مسؤلینو او کسانو وخت نه وخت په دې هکله نظرونه او تبصرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې ویلي و چې د ملي بیرغ په هکله لا پرېکړه نه ده شوې او په دې هکله بحثونه کېږي. خو تازه د خوست ولایت لپاره د طالبانو والي مولوي محمد نبي عمر د دې ولایت خلکو ته خبرداری ورکړی چې په 3 ورځو کې له خپلو کورونو، دوکانونو او موټرو څخه د افغانستان ملي بیرغ لرې کړي. ښاغلي عمري ویلي د نن څخه بعد د دې بیرغ 3 ورځې پاتې دي. تر 3 ورځو بعد د څوک بیا ګیلې نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د ښاغلي عمري څرګندونې د طالبانو رسمي او که د شخصي نظر دی. په ټولنیزو شبکو افغانانو د ملي بیرغ په هکله د طالبانو د والي په څرګندونو توند غبرګونونه ښودلي. شاعر، لیکوال او په ایران کې د افغانستان د مخکني حکومت سفیر عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په هکله په ټویټر کې داسې لیکلي چې زموږ ملي پیژند چې په ټوله نړۍ کې هره سترګه له لیدو سره سم د کتونکي مغزو ته په مایکرو ثانیه کې افغان او افغانستان تداعي کوي. افغانستان ګل دی او دا بیرغ یې رنګ و عطر. په همدې حال کې د خوست پخوانی والي محمد حلیم فدایي بیا وایي چې د دې طالب چارواکي د څرګندونو څخه داسې معلومیږي چې هغوی ملي ارزښتونو ته درناوی نه لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.